لري د خپل میند زورولو هنر څومره لري د خپل میند زورولو هنر تیر مازیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره څومره لري د خپل میند زورولو هنر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله اجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د بل ډیوه لپاره پروګرامونه کوو. غزل مومند صاحب را سره نن مېلمه دی په بله ډیوه کې. وخت په خبرو نه اخلو د دوی نه کلامونه اورو ځکه چې بله ډیوه هم ډېر مینهوال دی او بیا د دوی خو په ټوله کې پی کې افغانستان پورې مینهوال دي. غزل مومند صاحب سلامونه مې قبول کړئ او زموږ د مینهوالو لپاره خپلو مینهوالو لپاره څه تیار کړي دي؟ سلامونه تاسو ته بلکې وعلیکم سلام ستاسو سلام ته او ټولو ملګرو ته اورېدونکو او کتونکو ته ټولو پښتنو ته د لر او بر نو ډېره زیاته مینه احترام سلامونه او نیکې هیلې او ښه ژوند. ستاسو خبره به لږه مخکې بوځم چې وخت په خبرو نه خرابو د خبرو دپاره د خبرو خپل سړي دي. موږ له هغه یو کار راځي او هغه به وکړو پوه شوې چې دوه شعره دي مومند صاحب چې د بلها ښکلو په یو زړه کې ساتل رنګ د بلها ښکلو په یو زړه کې ساتل رنګ هسې نه چې رانه ورک شي پکې خپل رنګ او زه په دې تهمت محروم وم له تمغونه چې زما په لهجه خورو د کابل رنګ چې زما په لهجه خورو د کابل رنګ. غزل لې چې لاس کې مې پاڼې د ګل څو اتواره ورجېدې دی خالي لارو ته مې سترګې یاره ورجېدې او دا ښار تمام د سرو سپینو په لټون ولاړو خو بس یو ته وي چې د خدای د پاره ورجېدې دا ښار تمام د سرو سپینو په لټون ولاړو خو بس یو ته وي چې د خدای د پاره ورجېدې او سپینې پګړۍ مو د یثرب په تاغونو بیللې او قافلې مو د حجاز په لاره ورجېدې او ډکې څنګلې د نختر د کږو څانګو په څیر او پاڼې زلفې د یو دنګ چیناره ورجېدې او دا چې ځوانۍ د خاورو شګو په شان ودوړېدې ما چغې وکړې چې شاهي درباره ورجېدې او شعر دی چې چوپه خوله پاتې شولې وروستو له ناکامې مینې ته هم غزله پس له یو ګزاره ورجېدې چوپه خوله پاتې شولې وروستو له ناکامې مینې ته هم غزله پس له یو ګزاره ورجېدې او غزل چې غم مې ساس کړلو او سانده مې علا کړه او د کاله ټوله سودا مې را په شا او و مرشده عشق ومه لطیفه وه خدای بې جانه سرینده راته ګویا کړه او د رقیب له مخه دومره حیا دا چې پاتې د خولګۍ راته راکړه د رقیب له مخه دومره حیا دا چې پاتې د خولګۍ راته راکړه او قسمت وګوره تا ژوند له لاسه ورکړه ما چې تا ته د درتلو لاره پیدا کړه او شعر دی چې محبت هم در نږدې نه کړمه خدایه ته لا لرې که لاره مې خطا کړه او ګڼ یاران زما دعا د خپلې مور وه چې غزله خدای دې بې تاجه باچا کړه. او څه شعرونه نورم دي چې
نه یې سلام وکړه نه ودرېده شیبه را سره نه یې سلام وکړه نه ودرېده شیبه را سره او د خدای بنده چېرته لیدلې وه چمبه را سره نه یې سلام وکړه نه یې سلام وکړه نه ودرېده شیبه را سره د خدای بنده چېرته لیدلې وه چمبه را سره او زه د مات شوي سر قصه په غوسه ژبه کوم باید چې بله تر سهره وي ډیوه را سره او څومره لرې د خپل مین د زورولو هنر څومره لرې د خپل مین د زورولو هنر تیر مازدیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره څومره لرې د خپل مین د زورولو هنر تیر مازدیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره او له جنګه پس خپلو زخمونو ملامته کړمه له جنګه پس خپلو زخمونو ملامته کړم او کاش چې نیزه نه وې په غاړه وې تبله را سره له جنګه پس خپلو زخمونو ملامته کړم کاش چې نیزه نه وې په غاړه وې تبله را سره او چرته به وړې د رجېدلو دیوالونو خاورې څومره به ځې هوا په زړه زړه کې کږه را سره او غزله زه اوسن پرست ځکه بدنام غزله زه اوسن پرست ځکه بدنام ومه چې د کلي ټولو ښکلو ماته وپړده را سره او غزله زه اوسن پرست ځکه بدنام ومه چې د کلي ټولو ښکلو ماته وپړده را سره سپوږمۍ ولاړه ستوري ګوري زما زړه ماتېږي په هیڅ صورت کې ستا د تلو اراده نه ماتېږي او له سترګو مالګې وروم په پرهرونو باندې نه مې نور توان شته او نه ملا د بېلتانه ماتېږي او ما ویل زړه مې ماتوي په شیشه وکړه ګزار ما ویل زړه مې ماتوي په شیشه وکړه ګزار دی ویل نه په اړولي جواب ښه ماتېږي ما ویل زړه مې ماتوي شیشه وکړه ګزار دی ویل نه په اړولي جواب ښه ماتېږي او شعر دی چې لار د کوفي ده او زه خوی حسیني هم لرمه زه ښه پوهېږم چې زما تندې په څه ماتېږي او زما د زړه درانه بوجونه ستا شدید انتظار زما د زړه درانه بوجونه او ستا شدید انتظار په دیوال نه خیجم خپې د دیواله ماتېږي زما د زړه درانه بوجونه ستا شدید انتظار په دیوال نه خیجم خپې د دیواله ماتېږي او غزل ښکاري د کمزر په درته کېناستلې غزل ښکاري د کمزر په درته کېناستلې او چې اوښکې ډلې ډلې ستا په ګریوانه ماتېږي ژوندی اوسې سلامت اوسې او صحتمند راته اوسې کتونکو مرکه مو واورېدله 100% امید لرم چې خوښېږي مو ځکه چې دا هر درجې شخصیت دی زموږ صرف یو ورکوټی غوندې درخواست دی هغه به راته انشاءالله دوی مو وایي چې زموږ دا بله ډیوه چینل دی یوټوب دا سبسکرایب کړئ بیل آیکن آل کلیک کړئ نو د ملګرو سره هم شیر کړئ او دغه په همدغه نوم باندې بله ډیوه په نوم باندې زموږ د فیسبوک پیج دی دا سره لایک او فالو کړئ نو تاسو ته به زموږ ویډیوګانې په وخت رسېږي پروګرام مو وکړو څنګه ستاسو د کمنټ په انتظار کیمرامین اسدالله اجران سره عربستان مومن الله په امان